السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. که درمنو په ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د هر چا زیږې معلوم کړئ، ټیک ده، او ډېر په اسانه طریقې سره یې معلوم کړئ. په 3D شیپ کې تاسو ته د هغې مکمل یو نقشه چې د هغه تاسو ته راوښئ، او دا زه چې درته کوم اپلیکیشن راښایم نو یقینا دغه هر څه چې دي دا په ګوګل میپ کې تاسو ته نه میلاویږي. ګوګل میپ کې تاسو ته سمپل روټس ښیي، هر څه درته ښیي، خو دا نننی اپلیکیشن چې دی په دې کې تاسو ته بلډینګز ښیي، 3D بلډینګ، هر څه چې تاسو فوشا کومه علاقه وي دا ټوټل تاسو ته چې دي په دغه کې نن درښایم. د دې استعمال هم ډېر زیات اسان دی. ګوګل میپ استعمال لږ شان ګران وي، ټیک ده، او لږ شان مشکلات وي پکې، نو نننی درته راښایم د دې استعمال چې دی دا تاسو ډېر په اسانه طریقې سره کولی شئ. د هر چا زیږی چې دی هغه هم ډېر په اسانه طریقې سره معلومولی شي. که درمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه وړاندې یو ایډوکیشن عرض دی. که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېږي. دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ، ټیک ده. کله هم چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ نو بس تاسو نه یو پرمیشن غواړي، سمپل هغه پرمیشن به دې ته تاسو څه کوئ، الاف کوئ. دا اوس تاسو وګورئ چې زما کوم لوکیشن دی هغه ماته دی په کومه طریقې سره راښایي. دا وګورئ بالکل سایډ ته په دې کې ما سره 3D بلډینګز، د دې نه علاوه کوم روډونه چې دي هغه ماته یو 3D شیپ کې دا ماته ښیي. دا وګورئ دلته کې لاندې تاسو یو آپشن راکړی دی 3D، صحیح ده. دا چې اوس تاسو کله 3D باندې کلیک وکړئ نو ستاسو سره فوق شه چې ستاسو په علاقه کې څه شی وي، ټیک ده، د هغې مکمل لوکیشن تاسو ته دا بالکل په 3D کې چې کوم دی په 3D کې دا تاسو ته شو کوي. دغه شانتې که په 2D کې تاسو کتل غواړئ نو دغه کې درته هم ښایي، خو زیات اسان چې دی هغه مونږ سره چې دی هغه په 3D کې دی، صحیح ده. یعنې علاوه سټریټ ویو درته هم ښایي. دا وګورئ تاسو دلته کې که تاسو دویم آپشن باندې کلیک وکړئ نو دې کې تاسو ته دلته کې سټریټ ویو ښایي، مطلب کومې لارې چې دي ستاسو هغه هم تاسو ته ښایي. دا اوس تاسو وګورئ زما مکمل میف دی، صحیح ده. که میف کې تاسو وګورئ نو میف تاسو ته داسې صفحه چې دی هر څه نه ښایي، صحیح ده. اوس په دې کې تاسو وګورئ ستاسو چې کوم ځای کې پاتې کېږي سټي درته ښایي. دې نه علاوه ستاسو اگزټ لوکیشن، دغه شانتې که تاسو د بل چا زیږې معلومول غواړئ د هغه لوکیشن به درته هم پکې درښایي. دا تاسو ته به ښه واضحه ښکاري. دلته کې سټي درته ښایي، د هغې سره خواوشا چې کومې علاقې دي دا ټول تاسو ته دلته کې ښایي. ښه په اسانه طریقې سره دا تاسو دلته کې کتلی شئ. اوس ته انکیس د دې نه علاوه تاسو چېرته کې د چا لوکیشن کتل غواړئ، سرچ یو آپشن تاسو له راکړی دی چې کوم ځای تاسو کتل غواړئ هغه ځای تاسو سرچ کولی شئ. مثال په طور دا وګورئ تاسو هسپتال وغیره څه شی تاسو کتل غواړئ نو د هغې هم تاسو له پوره کم میف کې چې کوم لوکیشن دی هغه تاسو له راکوي، صحیح ده. دا وګورئ تاسو دلته کې ما چې اوس کوم لوکیشن سرچ کړو نو همدغه بلډینګ چې دی هغه یې ما ته راواغستلو. دا وګورئ تاسو ته به دلته کې ښه واضحه دی ښکاري، صحیح ده. کوم بلډینګ تصویر چې دی نو هغه یې پکې ما ته دلته کې راواغستلو. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د هر چا زیږې معلوم کړئ، مطلب په یو کلیک سره او ډېر په اسانه طریقې سره. دا وګورئ تاسو چې چېرته هم تاسو کتل غواړئ داسې زیږې، صحیح ده، نو هغه تاسو په دې طریقې سره کتلی شئ. دې نه علاوه دا پکې بل سټریټ میپ آپشن هم دی، روټس چې کوم تاسو ته ښایي هغه پکې هم تاسو په دې طریقې سره څه کولی شئ، کتلی شئ. دا یو ډېر زیات او ډېر اسان استعمالونکی والا اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به مې وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.